د ښځې سره نکاح شوې اوس د دغې ښځې د خور سره خو نکاح ناروا ده خو که سړي دغې ښځې خور ته په شهوت لاس وروړ دا وګورئ دا حرمت مسایرت صرف په زنا پورې نه ده خاص دواعي د جما هم په حکم د جما کې دي خپل خوښي نه په شهوت لاس وروړ مچې تر واخسته غېږې ورکړه د خپله ښځه یا جما ورسره وکړه خپله ښځه په حرامه کېږي که نه وای نه عمل خو ځان ته خبره ده چې ګناه ده خو حرمت مصاهرت لاندې باندې ځي اطرافو ته نه ځي اوس مو وویلې چې دا یوه خور دې په نکاح وه چې هغه مړه شي بله بیا په نکاح کوی شي که نه شي په نکاح کولی خو دغه د دغه سره جماع هم راغلی دي وخت هم تېر شوی ده خو د هغه باوجود د هغه بلې سره نکاح د روا کېږي نو حرمت مصاهرت طرفینو ته نه ځي یو خوا ته بلې خوا ته لاندې باندې ځي که کونډه ښځه د مخایا سړي د کونډې سره زنا وکړه لور یې ناروا ده نکاح نشي کړی ورسره که یې لور سره دې زنا وکړه مور یې ناروا او عین نکاح کې هم دغسې دا خو د زنا صورت ته یې لور سره دې نکاح وکړه اوس مو ونه ویله چې خوا کې مؤبده حرامه شوه لاندې باندې حرمت مصاهرت ځي دوم صورت دا خو چې د یوې خور و بل خور خبره وه سړی د یوه هلک سره بدعملي وکړه اوس که د جنکۍ سره بدعملي وکړي د جنکۍ مور خو بیا په ټول عمر ذاتي ورته ناروا ده خو که د هلک سره بدعملي وکړه بیا د دغه هلک مور کونډه شوه دا یې په نکاح کوي نکاح کوی شي که نه بعضې ائمه وي جدا هم نشي په نکاح کولی خو موږ حرمت مصاهرت چې راځي په علاقه د جزئیت راځي د بعضیت راځي سړی چې د ښځې سره جماع وکړه د هغې ښځې نه اولاد پیدا کیږي دا اولاد د دواړو شریک شو لکه د سړي هم جز شو د ښځې هم جز شو علاقه د بعضیت راځي په خپل جز باندې انتفاع حرامه ده عقل خو دا وي چې د خپله ښځه دې هم د یوه اولاد نه بعد ذاتي حرامه شي خو هغه د ضرورت په بنیاد باندې جایزه ګرځېدلې دا جزئیت علاقه خو د ښځې په جماع کې راځي د هلک سره د بدعملۍ نه هلک بلاربیږي زوی تر پیدا کیږي نو علاقه د بعضیت نه پیدا کیږي بل طرف ته راغله د خواښې سره خدای نه خسته سړي زنا وکړه د خپله ښځه په سړي طلاقه کیږي که نه او مخکې موږ ویل چې دواعي هم په دغه حکم کې دي خواښې ته یې په شهوت لاس وروړ خواښې ته یې غېږ ورکړه دغه ځای کې ډېر احتیاط کوي اکثره نکاحې ختمې دي دا دوی خواښې شفقت بولي زوم ته غېږ ورکړي په مخې مچوي شفقت په بنیاد وایي مچول بې شهوت دي نه دا مچول خپله شهوت ده نو د خواښې سره ډېر احتیاط پکار حتی ستړې مچې ورسره کې هم کوشش دا وکړه څادر په لاس وي ولې شهوت غیر اختیاري ده که شهوت پیدا شو لاړ ذاتي خپله ښځه طلاقه شوه او بیا د جواز د یار هم نه پیدا کېږي حرمت مصاهرت مؤبد راځي نو د خواښې سره سړي زنا وکړه بدعملي وکړه خپله ښځه په طلاقه کېږي که نه بعضې ائمه وي دا حرمت مصاهرت نعمت ده نعمت په جائزه طریقه حاصلېږي زنا خو حرامه ده په حرامه طریقه باندې حرمت مصاهرت نه راځي نو ښځه نه طلاقه کېږي موږ وایو چې نه علت حرمت مصاهرت مخکې موږ ویل چې جزئیت ده هغه که په زنا هم جزئیت راځي او که په نکاح هم جزئیت راځي وروسته وایي چې دا حرمت مصاهرت چې د خواښې سره زنا وکړي ښځه په سړي طلاقه کېږي زنا شرط ده که د وعیم په هغه حکم کې دي نو څوک د حضرت ابو هریره وي حتی یلتزقا دا معنا چې جماع ورسره شرط ده که د خواښې څمله ولا جماع یې ورسره وکړه بیا حرمت خپلې ښځې راځي په مقدماتي امورو کې نه راځي موږ مسلک دا ده چې د وعي د جماع په حکم د جماع کې دي چې په حکم د جماع کې شو نو ښځه طلاقه کېږي اوس موږ تاسې چې فقه شریف جزئیات وګورو دلته کله دغه شی ته چې سړي پام وي د وعي د جماع په حکم د جماع کې دي هلته چې د وعي په دواعیتوب پاتې شي
دغه ځای ته چې پوهېږي اوس لمس به شهوت څه شي ته ویلی کېږي سړي لاس ورکو د سړي عورت مخه یا مخکې پروت و جګ شو ذکر جګ شو یا جګ و مخکې حرکت شروع کو دغه ته اوس داعي ویلی کېږي دا چې په دغه حال پاتې شي دا د شهوت سوچ د زنا سړي سره وي دا په حکم د زنا کې ده او که ختم شو حکم د زنا کې نه ده اوس ختمېدنې په دې راځي نبي علیه السلام وویلې چې باندې د په پردۍ ښځې نظر ولګېدو زړه دې لاړ مایل شو شهوت پیدا شو زر راشه خپلې ښځې ته د خپلې ښځې سره جما وکړه چې داعي نه شي پاتې سوچ په ختمېږي اوس نو کله داسې پېښه یي خواښې مخکې وختو کې دا جزیات چې ذکر کوي لکه په آس د سړي سره سپاره ده نن سبا خو په سکوټر وي یا په موټر کې وي خواښې د شانه د سړي سره په آس سپاره ده مخه یې د خواښې تی سینه د ځوان سره لګېږي دلته سړي ته شهوت پیدا شو نو دا شهوت ختم کی چې نکاح ختم نشي ختمېدنې څه صورت ته قصدن د استمناء بالید وکړي په لاس باندې د انزال وکړي چې دا داعي پاتې نشي چې انزال وشو بیا نو دغه مخکې شهوت غلط شو داعي الی زنا نشو په حکم د زنا کې نه د اصل خو علاقه د جزئیات ته جزئیات خو هلته راځي چې داعي په حکم د داعي کې پاتې وي وای کوشش ته وکړي چې په بل لار انزال وکړي چې انزال وشو بیا داعي په حکم د داعي کې نه پاتې کیږي نو بیا به حرمت ناراضي